فلم په شروعات کې موږ ته چې ایلینز د بلې دنیا نه راغلي دي او زموږ په دنیا باندې قبضه کړې ده. دا زموږ دنیا تباه کولو لپاره نه وی راغلي بلکې زموږ دنیا کې اوسېدلو لپاره راغلي وي او دلته کې ټول ریسورسز استعمالېدل غواړي څنګه چې موږ بلې دنیا ته تګ غواړو. که انسان خپل طبیعي نه غواړي نو دا به ایلینز سره ژوندګي تیروي او له هغې هر یوه خبره ومني. په عام الفاظو کې چېرته ویمه نو انسانان اوس د ایلین غلامان جوړ شوي دي او دا به اوس په دغه دنیا باندې راج کوي او د ټولې دنیا سرکار به هم اوس د ایلینز لاندې کار کوي او د دې هر یوه خبره به مني او انسانان به ځي او د دنیا لاندې به ځان ته یو بله دنیا پیدا کوي او دا هر یو شی به ایلینز ته پرېږدي او هغې به مالکان وي. کمې ایریا کې چې به ایلینز اوسېږي هلته کې به انسانان نه راځي او دې ته کلوز زون ورته ویلی کېږي. دلته کې به صرف ایلینز او آرمي کسان ځي. ایلینز د خپل علاقو نه هم بهر نه ځي او د ګورنمنټ کسان راځي او دلته کې دوی سره میټینګ کوي. ایلینز انسانانو ته په مرۍ کې یو ټریکینګ ډیوایس اچولی دی چې دا د دې هر یو نکر حرکت باندې نظر ساتي. کم کې چې ټوله بایو ډیټا او د دې کریمینلز ریکارډ به هم ایلینز سره وي او په دې ټولې دنیا کې هر یو کس او هر یو ملک د ایلینز خبرې مني. خو په دې دنیا کې یو داسې ګروپ وي چې هغه د ایلینز خلاف خبره هم نه مني او دې سره جنګ کولو لپاره تیار وي. دوی غواړي چې دا یو جنګ شروع کړي چې د ایلینز خلاف وي او هر یو سړی دوی سره مدد وکړي چې دغه ایلینز واپس دغه دنیا نه وتښتي او خپلې دنیا ته یې ولېږي. دې ګروپ نوم وي د فینکس او د دې یو تور سړی مشر وي. هغه غواړي چې دغه ایلین سپیس تباه کړي خو دې یو پلین هم تیار کړی وي خو په هغه پلین کې دا سړی پخپله مړ شوی وي او ایلینز پکې ژوندي پاتې شي. دلته کې موږ ته ګیبریل ښیي چې دا اصل کې د دغه سړي رور وي. ویف مرګ نه پس دا په ډیټا ریکوري سنټر کې کار شروع کوي. ځینې کټکي کې بیا موږ یو سړی ویلي نومي سړی ګورو چې هغه هم ایلینز لپاره کار کوي. دا په نیوز پیپر کې یو خبر ګوري او دې ته پته ولېږي چې دا فینکس نومي سړي دغه خبر به جاري کړی وي او دې ته پته ولېږي چې په هغه څه کې د فینکس کمپنۍ ډېر خلک نه دي مړه شوي بلکې څه پکې ژوندي پاتې دي او اوس هم څه خلک ژوندي دي او هغې پلانینګ کوي چې دغه ایلینز تباه کړي او دلته نه وتښتئ. دلته کې موږ ته پته لګي چې دغه سړی د دې له پلار ملګری و او دا به همیشه ګیبریل سره ملاوېده او د دې په شک و چې دا کیدای شي هغه د ګروپ کسانو سره اوس هم په رابطه کې وي او که دا چېرته ما ته انفارمیشن راکوي د هغه ګروپ باره کې نو زه به له هغې خلاف کاروی کوم چې د ریپر ګروپ کسان ونیسي او دې ته به پروموشن هم میلاو شي. خو ګریبر اوسه پورې د هغه ګروپ کسانو سره کانټیکټ نه وي کړي او دا ته نه وي خبر او نه دا غواړي چې هغوی سره کانټیکټ وکړي. دا خو صرف سمپل لایف تېرول غواړي. تر دې پورې دا نه غواړي چې د ویلیم کانټیکټ سره دې سره مدد وکړي. ویلیم د دغه ملاقات نه پسته یو ښځې سره میلاویږي چې د هغې کانټیکټ هم د ګورنمنټ کسانو سره وي او دې سره هم ډېر انفارمیشن وي. موږ ګورو چې فینکس ګروپ کس سره میلاویږي او هغه دې ته دیکه ورکړي او له هغې د مرۍ نه هغه ډیوایس ناکاره کړي او اوس د دې ډیټا چاته هم نه ځي او د دې لوکیشن هم اوس غلط ښیي او دا بیا یو لوکیشن ته راولي کوم ځای کې چې دا خپل مړ ورور سره ډېره موده پس میلاو شي. اوس پورې چې موږ ته کومه خبره خبرې وه چې ویب په یو میشن کې مړ شوی و نو هغه خبره غلطه وه ولې چې هغه اوس هم ژوندی وي. ویب هغه اپریشن نه پس خپل ځان انډرګراونډ کړی وي او ایلین چې دې ته کوم چپ په جسم کې لګولی وی هغه هم ډېر وکاږلی وي چې هغه ټریک نه کړي او اوس هم هغه د ایلینز خلاف کار شروع کوي او هغې خلاف کاروینې شروع کوي. ویب دې هلک نه انفارمیشن اخلي او هغې ته پیسې ورکوي او ورته وایي چې دا ښار زرته زرته دلته نه پرېږده او وتښتېږه او ورته وایي چې دغه حملې نه پسته کیدای شي ایلین تا راپیدا کړي او تا نه دغه تصدیق وکړي چې د موږ سره میلاو شوی یې او ستا خلاف کاروی وکړي. ویب نه غواړي چې دا ګرفتاره شي او ګیبریل هم په تا خبره باندې ایګري شي. دوی ته دا انفارمیشن میلاو شي چې بله هفته به دلته کې یو فنکشن وي کوم کې چې به آرمي کسان راځي او ورسره به ایلینز هم هلته کې راځي او په دغه ورځ به دوی حمله کوي. دوی یو بم په مدد باندې په ایلینز باندې حمله کولو والا وي او په دغه جلسې کې به صرف انویټډ کسان راځي او عام شهري به په دغه جلسې کې اجازت ورته نه میلاویږي. بله مشکل خو دا وي چې به هغه ځای ته به دوی څنګه دننه ورننوځي او دویم مشکل دا وي چې د هغه میر لوکیشن به دوی څنګه راټیسټ کوي او بیا دوی ته داسې یو بم پکار دی چې کوم بم دوی ځان سره دننه وړی شي او هغه ایلین یې ټریک نه کړي او نه یې راپیدا کړي او داسې یو بم بیا هلته کې یو ښځه ساینټسټه وي هغه دوی دپاره جوړ کړي. دغه بم ارګینیک شیانونه جوړ شوي وي او دې کې څه میټل شامل نه وي. میټل چې څوک ټچ کړي نو هغه انویزیبل شي او دوه پیره چې څوک ټچ کړي نو دلته کې یو غټه دماکه پې کېږي. بیا موږ بل ورځ ګورو چې هغه ورځ راشي کوم ورځ چې دغه جلسه وي او بیا د دغه ګروپ کسان ځي او ډاکټرانو نه په مرۍ کې چې کوم ډیوایسونه ګیر وي هغه ټول روکاږي. حالانکې دغه کار کولو سره د دې زندګي هم تللی شي خو بیا هم یو غټ میشن دپاره دوی دغه ریسک واخلي. دغه ټریکینګ ډیوایس وکاږلو نه پس دوی ته بل یو ډیوایس پکار دی چې دغه ریلي کې د ځان وردن نه کړي او څوک یې ټریک نه کړي. دغه ډیوایسونو د هغه کسانو پکار وي کوم کسان چې په دغه انویټیشن کې را انویټ شوي وي
او به زی دغه کسانو دغه ډیوایسونو مړه پټي او خپل خولې کې لاندې پټوي او سره په بل غاښ باندې دی الته کې زهر راخري او هغه هم وسره ویګدي میشن په دوران کې دوی گرفتار هم شي نو دوی دغه زهر وخوري او چاتري خپل ځان په لاس ورنکي او بیا دوی دغه ټریکینګ ډیوایس په وجه باندې هغه سټریم له دنه ځان ورورسي او وس دا میشن کول دوی لپاره ډیر زیات مشکل شوی وي د فینکس ټول مرګري ډیر زیات ګیر شوی وي خو دوی وسوم هار نه مني او خپل کوشش جاری ساتي او کله چې الته کې وغټه د ماکو کې پدې کې ډیر زیات ایلینز او هغه مېر هم پکې مرشي او زدي یو میشن وی چې دلته نه سیفټي ځان وتختی او خپل ځان دلته نه غیب کی ایلینز جلد کې ډیر زیات غوسه شوی وي او غي د خپل پلان نه څه کسان راوستي وي چې دا ټول خلک ونیسي او دی مړه او تباہ کی وسره ګیبریل ته هم وی چې دغه میشن کې زموږ سره مدد وکړه بیا موږ 2027 ګورو کوم چې ویلیام راغلی وی او ایلین سره ملاقات کوي خو په دغه دوران کې د دې په سکرین باندې ساجيبه غونډه کې شي نه راخیږي کوم چې بم په شکل باندې دلته کې والوزيږي او کپل میشن دلته کې فیل شي چې ویلیام ته پروموشن ملو شي چې ویلیامز دغه قانوني ته ورننوزي او ځان سره دغه ټول ایلینز تباہ کی او دلته کې موږ ته پته لګيږي چې دغه ټول میشن ماستر مایند بل سګنو بلکې ویلیامز پلوي کوم چې موږ د فلم په شروعات کې کتلو چې دغه ګروپ خلاف کاروایی کوله خو د چین نه علاوه بل چاته هم دغه خبرې علم نه وي او ویلیام چې څنګه دغه ایلینز کالونی ته ورننوزي الته کې وغټه او دماکه وشي او د ټول ایلینز هم پکې مړ شي دغه دماکې نه پس ایلینز ډیر زیات ویریږي او د ته پته ولګي چې اوس عام خلکو هم دغه ګروپ سره مرګري شو او دی به زموږ خلاف کاروایی وکړي په ټول دنیا کې واړه ګروپونه جوړ شوي دي او هغه د ایلینز خلاف دا کاروایی شروع کړې ده او دغه دنیا خلک غواړي چې د ایلینز نه خپل حقوق واپس والي او دلته نه وتښتي او بیا موږ په اخر کې دا سین وګورو او بیا دا فلم دلته کې ختم شي